د کمر یوټیوب درنو لیدونکو، دا د پکتیکا ولایت د ارګون، زیړوک او برمل ولسوالۍ ساحه ده. تاسو پوهېږئ چې په دغو ولسوالیو کې ډېری غرونه دي. غرونه یې ونو باندې پوښل شوي دي چې جلغوزي، نښتر، سیړۍ او ګڼ نورې ونې لري. دلته یوه ستونزه دا ده چې له یوې خوا تر ډېره بریده پورې خلک په خپل سر ونې وږي، له بل اړخه چې همدغه ونې چې کله ووهل شي په غرو کې لویږي د لنډ وخت دپاره، له هغه وروسته بیا د سون توکو دپاره دغه لرګي ایښودل کېږي او د یخنۍ په موسم کې بازارونو ته یا د لرګیو منډیي ورته وړاندې کېږي چې هلته بیا پلورل کېږي. دې چارې پکتیکا کې په غرونو، البته د شنو ونو په وهلو خلک اړ کړي دي. شنې ونې یې وهلې دي چې تر ډېره بریده پورې زموږ ځینې غرونه اوس د شنو ونو څخه د پاکېدو په حال کې دي. ولې د وخت دولتونو په ځانګړي ډول د افغانستان د اسلامي امارت په راتلو سره 2 میاشتې وخت ورکړل سوی و چې وچ لرګي باید له غرونو ووځي او له هغه وروسته هېڅوک حق نه لري چې لرګي ووهي یا شنې ونې پرېږدي. دغه ونې چې تاسو، البته دا لرګي چې تاسو وینئ، دلته وچ لرګي پراته دي، ورسره لوی یا واړه موټر د دغو لرګیو سوداګر. دغه د ارګون ولسوالۍ اړونده ساحه ده، دا د ګمرک شاته موقعیت لري. نو دغه لرګي هم د سون توکو لپاره پلورل کېږي. خلک له دې لارې چې یو شمېر عاید ترلاسه کوي. ځینې وخت خو داسې هم کېږي چې په لویو موټرو کې یا بارلونکو موټرو په دغه ګونیو کې واړه واړه لرګي د ونو نه پرې کېږي، بیا نورو سیمو ته ځي، چې دې چارې هم د ځنګلونو په کموالي کې یا د شنو ونو په پرې کولو کې مرسته کړې ده. نو خلک لا هم غوښتنه لري چې د دې ولایت غرونو چې دي شنې ونې نه پرې کېږي، نه یوازې دا چې دغه ځنګلونه یا شنې ونې یا دغه د سون لرګي پکتیکا کې مصرف کېږي، بلکې دغه د پکتیا، غزني، کابل او کندهار ګڼو نورو ولایتونو ته هم د سون توکو لپاره لېږدول کېږي، هلته پلورل کېږي. د ورځې له دې ځایه چې تقریبا لسګونه بار وړونکي موټر نورو ولایتونو ته ځي. نو خلک ډېر اوس غوښتنه یې دا ده چې نور دې دغه طبیعي منابع وي چې موږ او تاسې ورته ځنګلونه وایي، دا دې په خپل حالت پاته شي.